د نظم عنوان دی دا ستا د ښار تصویر و. د مصنوعي سینګار دیدار له راغلم یو ورځ د کار په تکل ښار له راغلم احساس نیولی و مکلک په غاړه زمونږ د ښار کې د سړک په غاړه د ګڼو خلکو یوه غوغا جوړه وه د بېوسۍ په مخ جړا جوړه وه د ګڼو خلکو یوه غوغا جوړه وه د بېوسۍ په مخ جړا جوړه وه یو بل نه مخکې تله په غرونو خاته خلک د یو بل په سرونو خاته یا خو څوک یاره زخمي شوی پروت دی زما دا خیال و که څوک مړی پروت دی ډېر خیال یو بل نه مخکې تله په غرونو خاته خلک د یو بل په سرونو خاته یا خو څوک یاره زخمي شوی پروت دی زما دا خیال و که څوک مړی پروت دی په دغه حال مې ډېر افسوس شروع کو د یو بابا نه مې تپوس شروع کو څه په ناشنا او سانیولي انداز بابا څه ډېر په غریب نیولي انداز ته خبر نه یې دلته وړه خرڅېږي ستا د خوراک نه دي قیده خرڅېږي د یو بابا نه مې تپوس شروع کو څه په ناشنا او سانیولي انداز بابا څه ډېر په غریب نیولي انداز ته خبر نه یې دلته وړه خرڅېږي ستا د خوراک نه دي قیده خرڅېږي نن مې اتمه ورځ د ځم راځمه سهار وختي مونځ پسې سم راځمه د شپږو ورځو نه نهر یم زویه ځکه خو دومره ډېر اوتر یم زویه نن مې اتمه ورځ د ځم راځمه سهار وختي مونځ پسې سم راځمه د شپږو ورځو نه نهر یم زویه ځکه خو دومره ډېر اوتر یم زویه یوه ورځ دیاړی باندې هېڅ څه نه کېږي په دې یو څو روپو خو وړه نه کېږي دغه منظر ته سا نیولی شومه خو خپل احساس ته غریب نیولی شومه په دې یو څو روپو خو وړه نه کېږي دغه منظر ته سا نیولی شومه خو خپل احساس ته غریب نیولی شومه هر چاته پروت د بېوسۍ زنځیر و باچا صاحب دغه ستا د ښار تصویر و په تا کې څه و چې ښاغلی وې ته همدغه خلکو نازولی وې ته یانه دا په ظلم غلي خلک کله پوهېږي دا جاهله خلک کله پوهېږي دا جاهله خلک